پاکستان سره د اړیکو په اړه د ملایعقوب تازه بیان او د حکومتدارۍ په اړه دریځ وايي اسلام کې افراط او تفرید دواړه نشته. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وای دا مهال د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي او دای ترېنه ناخوښه دی. د نوموړي په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی او په کار ده چې په خپلو کې ښې اړیکې وپالي. نوموړي په دې اړه له BBC سره په یوه مرکه کې ویلي موږ هېڅکله نه غواړو چې له پاکستان سره مو اړیکې ترنګلې پاتې شي. د اړیکو ترنګلتیا نه د افغانستان او نه هم د پاکستان په ګټه بولو. زموږ کوښښ دا دی چې په هره برخه کې ورسره ګزاره ولرو او د همسایه‌توب حقوق یو بل ته ورکړو. خو له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې حالات عادي نه دي او په دې اړه زه خوشحاله نه یم. هغه تر دې وړاندې هم د خپلواکۍ ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې د ګاونډیو هیوادونو په اړه څرګندونې کړې دي. هغه ویلي موږ د ګاونډیو په اړه بد نیت نه لرو خو له دوی هم همدا هیله لرو. موږ له ګاونډیو او نړۍ سره ښې اړیکې غواړو. هغه زیاته کړې وه چې نه د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوو او نه چاته اجازه ورکوي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. هغه په یاده مرکه کې د القاعده ډلې سره د اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته له القاعدې ډلې سره اړیکې نه لري. هغه دارنګه ویلي چې اسلام یو منځلاری دین دی او که څوک پکې د افراط او تفرید لور ته ځي نو هرومرو به خطا کیږي. نوموړي که څه هم په مستقیم ډول شاته اشاره نه لرله خو دا ویلي هغوی چې په واقعي معنا غواړي د اسلام له دین سره تګ وکړي نو هغه به له افراط او تفرید څخه ډډه کوي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي په دې باور دي چې ملایعقوب او حقاني منځلاري طالبان دي. که چېرته واک یې درلودی او غوښتنې یې منل کېدلی نو افغانستان او افغان حکومت به داسې د انزوا حالت کې نه وای. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.